بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لا يرحم لا يرحم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. دا پنځه څلوېښتم لمبر باب دی چې امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب الادب المفرد کې لګولی دی. باب د مبارک د من د هغه چا کې لا رحم چې رحم نه کوي لا يرحم، په هغه باندې به رحم نشي کېدلی د الله جل جلاله د طرف نه. په حدیث ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم دغسې فرمایلی دي: من لا يرحم لا يرحم. بعنه امام بخاري رحمه الله د حدیث الفاظ په د باب په عنوان کې لګولی دي. حدیث باب مقصد د امام بخاري د باب نه دا دی چې مور و پلار ته پکار دي بچو باندې رحم شفقت وکي. دا کشران دي څنګه چې په مور و پلار د مور و پلار په بچو باندې حقونه دي، نو همدغه رنګې باید مور و پلار هم د خپلو بچو سره شفقت وکي، مینه وله ورکي. او دا اول نمبر اشاره ده او فایده ده په دې باب کې او په دې حدیث کې. او بیا عام دی، حدیث عام دی، هر چاته شامل دی. هر یو انسان چې رحم نه کوي په خپل ماتح باندې، همدغه رنګې رحم نه کوي په عامو مسلمانانو باندې، په کمزورو باندې نه کوي، الله په دې انسان باندې رحم نه کوي. حدیث کې به فایده دا وي چې تیزی ورکول په شفقت کول او رحم کول، دلسوزی باندې زړه سوزی باندې چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې وکي، په ټول مخلوق باندې سره د خپل وس مطابق وکي. همدغه رنګې حدیث کې به فایده الجزاء من جنس العمل، جزاء الله جل جلاله د خپل عمل بدله دله مغسې درکوي، څه چې کري هغه به ریبې پښتو کې دا متل دی. عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي طريق أخرى بلفظ من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله لا يرحمه الله. دا دوا او یم لمبر حدیث دی چې په دې باب کې امام بخاري رحمه الله ذکر کړی دی. دا احادیث صحیحه او مخکې دا تنبیه ورکړې وه چې دې کتاب کې بعضې روایت هغه لږ کمزوري دي، هغه کمزوري روایتونه موږ پرېږدو او صحیح حدیث پکې بیانو. په ترتیب د عام روایتونو سره شپږ نویم لمبر حدیث دی، لیکن په ترتیب د صحیح احادیث سره چې من دې صحیح وایو دا دوه وایم لمبر حدیث دی. جرير بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې دا جلیل القدر صحابي دی. جرير بن عبد الله بن جابر بن مالک البجلی من اعیان الصحابه، دا مشهور د لوی صحابهونه دی. تقریبا په 51 هجری سنه کې دا وفات شوی دی. وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رحم نه کوي الله جل جلاله من په هغه چا باندې لا يرحم الناس چې هغه رحم نه کوي په خلکو باندې. سبحان الله، څومره صریح الفاظ په دې حدیث کې. او په بل روایت کې دا دی: من لا يرحم الناس، څوک چې رحم په خلکو باندې ونه کوي لا يرحمه الله، الله په هغه باندې رحم نه کوي. دا صریح حدیث دی چې الله جل جلاله په داسې انسانانو باندې رحم نه کوي، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي. ګورئ ترتیب د امام بخاري رحمه الله ډېر عجیب په بابونو کې، په حدیثو کې. مخکې عام حدیث ذکر که من لا يرحم لا يرحم، چې اشاره اول سر کې مور و پلار، بیا وروسته هغه حدیث ذکر که چې په هغې کې عام تخصیص د خلکو شوی دی. من لا يرحم الناس، عام خلکو باندې به هم رحم کوي. یوازې به دا نه چې ته رحم صرف ستا ټوله مینه محبت او ټول زړه خوږاوی او ټول خدمت دا د بچو سره یي، څه چې ګټې صاحب ټول یو بچو باندې خرچ کول، او بار ته نه کم یو ګوټ اوبه او کمه روپۍ د نه تانیز د نه بل مسکین او مسلمان ته نه رسیږي، ټول په دې خپل بچو ماتحت باندې راګیر کړي. نه، ګوره بار ته خپل لاس د خیر او د شفقت او د رحمت دا اوږدی، نور خلک هم باید چې ستا د لاسه ستا د خیر نه خړو بشي، کاغه مالی وي او کاغه خلقي وي اخلاقي وي. حدیث کې به فایده وي. اوله فایده صفت د رحمت د الله جل جلاله، چې الله جل جلاله د پاره صفت د رحمت هم شته دی.
او رحمت دا صفت د الله جل جلاله صفت فعلی دی نه ذاتی دی. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي او فایده به وي په تیزی ورکولو باندې، په خیر باندې، په نیکۍ باندې. همدغه رنګې محتاج خلکو سره کومکونه کول، هغې سره لاس اړول، هغې سره خیر رسول، هغې سره کومکونه کول. 3 نمبر حديث دي بسي حديث ده أبو عثمان دي عن أبي عثمان أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا من أبرهم. ابو عثمان فرمای عمرتن هو یو سړی مقرر کو په یو عمل باندې، د دې سړي ویله دی عامل ان لي كذا وكذا من الولد، زما دومره بچي دي، ما قبلت واحدا منهم، ما خو یوم وسه پورې اندې خپل کړی. فزعم عمر ګمان وکړو او یا عمر وویل او قال عمر دې سړي ته ویل ان الله عز وجل، الله جل جلاله چې لا يرحم رحم نه کوي من عباده د خپل بندگانو نه الا ابرهم، مگر هغه چا باندې کوي چې هغه ډیر نیکی کوونکی وي، ډیر احسان کوونکی وي، ډیر شفقت کوونکی وي. نو دا ګوره عمرتن هو دغسې خبره دې ته کوي. حدیث کې به اشاره وي، فایده به وي. امام بخاري رحمه الله هم د دې لپاره دا واقعه ذکر کړې ده چې باید هغه سړی مستعمل کې، هغه سړی په کار ولګي چې هغه کې نرموالی وي، زړه د مسلمان او د انسان زړه وي، داسې نه وي چې زړه د ګټې نه جوړ وي، د اوسپنې نه جوړ وي، چې د الله جل جلاله په بندګانو باندې رحم نه کوي. په دې ځای کې داسې انسان په وظیفه باندې لګول چې زړه د ګټې نه مسخ وي، هغه به مسلمانانو ته څه خیر ورسوي، نور تکلیف هم ورکوي. باید داسې خلک مقررول چې هغوی زړونه نرم وي، د مسلمان قدر پیژني، د مسلمان عزت کوي، د مسلمان حق ادا کوي، د الله نه یریږي. زړه چې نرم وي د الله نه ویریږي، په انسانانو باندې، د الله په بندګانو باندې بیا سړی شفقت کوي. باب الرحمت 100 جزء، باب د په باره د رحمت کې چې د الله جل جلاله رحمت چې دی 100 جزء د 100 درجې دی او 100 جزء دی. دا 4 نمبر باب د امام بخاري رحمه الله لګولې دی د صحیح ابوابونه، او ډیر عظیم باب دی، ډیر د خوشحالۍ او د زیرو نه ډک باب دی. باید چې هر یو مسلمان په دې باندې خوشحاله شي. 4 نمبر حدیث ابو هريره عنه عن ابي هريره، ابو هريره عنه فرمای قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی الله علیه وسلم نه واوریدل چې هغه فرمایلی جعل الله عز وجل، ګرځولې د الله جل جلاله الرحمت رحمت 100 جزء 100 درجه 100 جزء ده. فامسك عنده 99 بن کړی دی د ځان سره 99 د دینه، وانزل فی الارض او نازل کړی دی په ځمکه کې جزءا واحدا یو جزء، یعنی یوه حصه چې هغه سلمه حصه ده. فمن ذلك الجزء د دغې جزء نه، د دغې حصې نه، دا سلمه حصه يتراحم الخلق، رحم کوي، شفقت کوي خلق مخلوق د الله، حتی تر دې پورې ترفع الفرس چې جګوي فرس د اس حافرها د خپل خپې عن ولدها د خپل بچینه، ولی خشیت ان تصیبه د وجه د یری نه ان تصیبه چې د خپل بچی ته به ورسیږي، تکلیف به ورته ورکړي. دا ډېر عظیم او ډېر د خوشحالۍ باب دی او حدیث عزتمندو. د الله جل جلاله 100 رحمتونه دي، 100 یو رحمت دی په دې ځمکه باندې، ځمکې کې دا ټول مخلوقات چې دي دې ته راکوز کړی دی، د دوی په زړونو کې الله جل جلاله اچلی دی. او 99 رحمتونه چې کوم دي د الله جل جلاله دا په قیامت کې دی، په قیامت کې به په خپلو بندګانو باندې کوي. علما فرمایي هر کله و چې انسان ته په دنیا کې د الله جل جلاله دا یو رحمت الله ورکړی ده، او هغه دنیا چې الله ته معلومه ده چې هیڅ قیمت نه لري او فاني کېدونکې ده،
اسلام ورسره ورکړی دی، دا نعمت یې کړی دی، قرآن یې موږ ته راکړی دی، منځونه را باندې فرض کړي دي، دا یې راکړي دي، نور نعمتونه، او دا رحم یې را سره کړی دی. نو ستاسو څه ګمان دی چې په هغه ذات باندې چې 99 رحمتونه هغه سره هلته په آخرت کې وي او هغه دارالقرار وي او دارالجزا وي. د دې وجې نه بعضو روایتونو کې راغلي دي چې حتی الله جل جلاله چې د قیامت په ورځ باندې په دې بندګانو باندې دا رحمونه کوي او بخښنې کوي، ابلیس شیطان چې لوی دشمن دی د انس او د جن د مسلمانانو، او هغه به مو دا امید تمه پیدا کړي چې الله به ما باندې رحم وکړي او جنت ته به مې داخل کړي. سبحان الله، دومره رحیم کریم او ذات دی چې موږ او تاسو باندې کړی دی. دا یو رحم دی چې موږ او تاسو ته نازل کړی دی. څومره زموږ زړه خوږېږي، یو کمزوری سړی وینو، یو ماشوم وینو، یو مریض وینو، یو غریب وینو، څومره زموږ زړه درد کوي. دا حیوانات څومره درد کوي، په خپل یو بل باندې شفقت کوي. الله جل جلاله نه، دا یو رحم دی د الله جل جلاله، یو رحمت دی. دا چې دا 99 او قیامت کې به دا یو ورسره شي، سل به شي. سبحان الله. حدیث کې ډېرې زیاتې فایدې دي. من جمله د هغې فایدو نه دا ده چې د الله جل جلاله ډېر فراخ رحمت دی. رحمت د الله ډېر زیات فراخ دی عزتمندو. همدغه رنګې حدیث کې به فایده وي چې ایمانونه زیات کوي، ایمانونه زیات کوي، د الله جل جلاله نیک اعمال وکوي، الله جل جلاله په رحمت کې ځانونه داخل کوي، د الله په رحمت باندې خپل ځانونه هغه خړو به کوي. همدغه رنګې حدیث کې به تیزي وي چې توبه وباسئ، الله ته انابت وکړي، خپل جړه فریادونه ورته وکړي چې الله په تاسو باندې موږ او تاسو باندې رحمونه وکړي. ولې وجه دا د رحمت یې ډېر زیات دی. معمولي عمل وکړه، الله جل جلاله در باندې دونه بېشماره رحمتونه ورایي، نه دا کول پکار دی. همدغه رنګې حدیث کې به فایده وي چې د الله جل جلاله صفت د رحمت دا شته دی، او دا صفت فعلي دی، صفت ذاتي نه دی. ځکه صفت فعلي دا ذاتي چې دی هغه لا تتعدد، هغه کې زیاتوالی او کموالی نه راځي صفت ذاتي کې. او دا صفت که چېرته ذاتي وي نو په دې کې دا ولې دونه حسي راځي، نو دا صفت فعلي د الله جل جلاله په دې باب په دې حدیث کې هم ثابتېږي. همدغه رنګې بیا په دې حدیث کې دا مثال د اس سره ولې ورکړی دی چې نور مخلوق هم شته که نو داسې به ویلي وي چې یو رحمت نازل کړی دی او د دې رحمت د وجې نه خلق مخلوق په یو بل باندې رحم کوي، او بیا حتی چې کېدای شي داسې به ویلي وي چې غوا دغسې کوي، اوښه داسې کوي، بزه داسې کوي، یا مور په خپل بچي باندې رحم کوي. دا فرض هسې ولې ذکر کړی دی؟ په دې دونه مخلوقاتو کې دا ولې ذکر شوی دی؟ هیڅ یو خبره د حکمت نه خالي نه عزتمندو. کومه خبره چې په قرآن او حدیث کې راشي. حافظ ابن حجر رحمه الله نقل کوي د اهل علمنا وی فرس ځکه دا خاص کړی دی ځکه لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده. دا اس چې کوم دی دا په ټولو حیواناتو کې هغه ډیر مینهناک حیوان دی چې د خپلو بچو سره ډیره محبت کوي، ډیر اوړي راوړي، سبحان الله، ډیر حرکتونه کوي، د خپل د بچي نه ګرچ اپیر تاویږي. په دې ټول حیواناتو کې اس ډیر دخ کیږي. بله وجه دا هم ده چې دا اس په دې ټولو حیواناتو کې ډیر زیات ګرځي، ډیر حرکت والا دی، سپک حرکت والا دی، ډیر تنقل والا دی، کینی او پاسي تاویږي. نو ډیر احتمال شته چې دا یې څه کې لاندې کي، ځکه ډیر اخوتل کیدای شي د خپل لاندې کې سره د ډیر اخوتل راحوتلو نه ام اس کوي، احتیاط کوي چې دا بچی د مانه خوږ نشي. سبحان الله، ډیر زیات د خوشحالۍ حدیث دی، د امید حدیث دی. دا حدیث نو عزتمندو دا حدیث موږ ته دا بیانوي چې الله جل جلاله داسې رحیم ذات دی په موږ او تاسو باندې کوي. نو موږ له هم پکار دی چې څه وکړو، خپل شفقتونه به د بندګانو باندې وکوي، دا مینې خورې کوي، نفرتونه ختم کوي، بغضونه ختم کوي، عداوتونه ختم کوي، دا جنگونه ختم کوي، دا قتلونه، دا قصې ختم کوي. رحم د الله جل جلاله، رحم. الله دومره رحیم ذات دی، یو رحمت موږ ته یو حصه نازله کړې ده، دومره رحم په موږ په زړونو کې، د حیواناتو په زړونو کې. 99 د ځان سره
او همدا یو به ورسره یو ځای کې قیامت کې په دې بندګانو به بېشمار رحمتونه کوي. حدیث کې دا دی د الله پیغمبر ته به وایي چې ورشه زما بندګان د جهنم نه راوباسه وسر راوباس، حتی چې چا کلمه ویلې، حتی چې د هغه په زړه کې ذرې په مقدار ایمان وي، حتی داسې خلک به الله راوباسي چې لم يعمل قط خیر، یو د خیر یو عمل هم نه کړی، داسې خلک به الله د جهنم نه راوباسي. دا ولې د ډېر رحم او شفقت د وجې نه په خپلو بندګانو باندې موږ له پکار دي چې په بندګانو باندې رحم وکړو، شفقت وکړو او کومکونه ورسره وکړو. که هغه ګاونډي دی، که هغه د مور و پلار دی، که هغه د بچی دی، که هغه د ورور دی، که هغه د خپلوان دی او که عام مسلمان دی، باید دا فرصت د لاسه ورنکړو. بغض لاسه ته ویلی شي، حسد لاسه ته ویلی شي، کینه لاسه ته ویلی شي، بد اخلاقی لاسه ته ویلی شي. دا کم صفتونه دي چې موږ په دې باندې ځان متصف کړی دی، په دې خوشحاله چې لکه پلانکي ته مې داسې خبرې وکړې، د پلانکي مې داسې غیبت وکړو، پلانکي ته مې داسې کنځلې وکړې، پلانکي مې داسې وو، هغې ته مې داسې لار وکنله. ایا دا صفت دی؟ قسم بالله داسې صفات حیوانات هم د هغې نه حیا او شرم به کوي. پاتې له انسان کې داسې صفات راشي، دا د انسانیت نه بیا سړی وځي. باید چې داسې صفتونو باندې موږ ځان ککړ نه کړو. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم.